واقع ډېره مزیداره ده. حضرت موسی علیه السلام چې په مصر کې یو سړی و، د هغه جګړه و د موسی علیه السلام د یو قوم د سړي سره. نو موسی علیه السلام چې د هغې خلاصې کو، په سبا د هغه سړي بیا جګړه وه. موسی علیه السلام چې تاو شو، سړی په مخ باندې یو څپېړه مضبوطه و. موسی علیه السلام ته څه پته وه چې یاره د په خوله کې ساه نیولې ده او راویې توکله، بس ساه یې په خوله کې نیوله راویې توکله او سړی مړ شو. موسی علیه السلام ته پته نه و چې زما طاقت څومره دی، الله جل شانو په دې ګزار کې څومره طاقت دی. تاسو ته پته شته مولا علي قاري رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی، مرقات المفاتیح، د مشکات شریف شرح ده، ډېره قیمتي کتاب دی، زبردست. هغه لیکلي چې د یو پیغمبر طاقت د 4,000 کسانو برابري. څو کسانو؟ 4,000 کسانو. موسی علیه السلام چې څپېړه ورکړه دا سړی به ژوندی پاتې شوی و؟ نه، هغه چېرته ژوندی پاتې کېده. الله جل فوکزه موسی علیه السلام څپېړه ودنګوله، فقضا علیه، سړي په خوله کې ساه نیولې او راویې توکله، سړی مړ شو. موسی علیه السلام وایي چې دا د فرعون سړی مې و او داسې چلو. موسی علیه السلام د هغه ځای نه لاړو مدین ته. مدین کې د شعیب علیه السلام لوڼه هغه ډېرې باحیا وې او هلته یو طرف ته ولاړې او وجد من دونهم امرأتین تزودان. خپل چې د هغې کوم څاروي په هغې باندې وبس کړی خو چا ولې نمبر نه ورکو. موسی علیه السلام راغی د هغې دپاره بوکه راویسته په یوازې باندې چې هغه به څو پهلوانان راویست. هغه ته خو اسان کار ښکارېدو، د یو پیغمبر طاقت تاسو ته مه وي د څو کسانو برابر. موسی علیه السلام بوکه راویسته د هغې دپاره، بیا هلته یو طرف ته کېناستو او الله جل شانو ته فریاد وکړو یا الله چې ستا محتاجه یم، بس زما سره د خیر معامله وکړي. هغه دواړه لوڼه د شعیب علیه السلام چې کور ته لاړې، مختصرا واقع راته کوم، د هغې بابا جان ډېر یو تکړه سړی و، ډېر مضبوط هم دی او ډېر پرهیزګار او نیک سړی هم دی، ډېر سم سړی دی. د هغې جینۍ خپل پلار ته ویلي و، کومه چې بیا وروسته د موسی علیه السلام بیبي شوه، انتهایي هوښیاره وه. حضرت شعیب علیه السلام فرمیل تاسو لاړ شئ دا سړی راولئ ماله. چې راوستو چې هغه کوم علامات بیان کړل د خپلې زندګۍ واقعات حضرت شعیب علیه السلام ته بیان کړل. هغه پیغمبر پوه شو چې دا به د روانې زمانې پیغمبر یو ډېر لوی پیغمبر دی. هغه له د خپل طرفه څه امسا وغیره دا څیزونه ورکړه او بیا د هغه سره څه ورځې ویستې، هغه له خپله لور په نکاح باندې ورکړه. بیا د هغې نه پس واپس موسی علیه السلام د مدین نه راتلو مصر ته. نو په لاره باندې تیاره وه او سخته یخني وه او لار د حضرت موسی علیه السلام نه غلطه شوه. نو خپلې بیبي ته وی چې ته دلته کښېنه او هغلته ما رڼا لیدلې ده، هغې رڼا پسې ځمه، کېدای شي مونږ ته په دې رڼا باندې لار میلو شي یا مونږ ته د دې نه لږ اور میلو شي. نو یخني ډېر زیات دواړه به ورته ګرم شو. هغه واقع الله جل شانو دلته ذکر کړي. اوس ګوره اندازې بیان الله جل شانو د موسی علیه السلام خبرې څنګه ذکر کوي. وخت شی ورته الله جل شانو فرمایي